ستاسو مخکې ما د نبی علیه السلام یو حدیث ولستو. الله تبارک و تعالی پیغمبر فرمایي چا چې د رمضان مبارک روزي ونیولې لیکن دو شرایط سره، یو دا چې د ایمان په حالت کې یعنی مؤمن وي، د ایمان صحیح وي، عقیده صحیح وي، الله تبارک و تعالی وحدانیت او د نبی علیه السلام پر رسالت باندې، په آخرت باندې، بعث بعد الموت باندې د دې یقین وي، او دویم محتسبا دی الله نه په دې روزي باندې د ثواب امید سره روزه ونیوله، نو الله تبارک و تعالی به د مخکینی تمام ګناهونه معاف کړي. غفر له ما تقدم من ذنبه. مخکې بار بار دې خبرې باندې بیان شوی دی چې اعمال سره کوم ګناهونه معاف کیږي، هغه صغیره ګناهونه، واړه ګناهونه معاف کیږي، غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. لیکن که سړی روزه نیسي او سره توبه وباسي، خپل د ګناهونو نه یو ګناه یادې مخې ته کوي، الله ته فریاد کوي، جاړي، نو د دې روزې سره د الله تبارک و تعالی دواړه قسمه ګناهونه معاف کوي. او چا چې د شپې قیام وکړو، روزي ونیولې، د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت سره الله تبارک و تعالی د مخکینی تمام ګناهونه معاف کوي. او چا چې ليلة القدر کې د شپې قیام وکړو، د ایمان او د ثواب په نیت سره د ایمان په حالت کې، نو الله تبارک و تعالی د تمام ګناهونه معاف کوي. دا عظیمه میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده. په دې میاشت کې الله تبارک و تعالی رحمت د باران په شان ته وریږي. لیکن تاسو ګورئ کله چې باران وریږي نو هر ځای ته فایده نه میلاویږي. شین کاڼې په هغه باندې باران وشو، قشان د هغې مسافه پروا ونه شله. لاندې مخکې ځمکه چې کوم دی هغه جوړه ده، په هغې باندې باران وریږي نو فایده میلاویږي. بوټې پکې تا کوم کرلې، کوم شی د نالکړ دی، هغې ته فایده میلاویږي. نو که مونږه زړه مخکې الله ته جوړ کړی وي، زمون اعمال د الله د رحمتونو والا وي، نو برن رحمت چې وریږي مونږ باندې به اثر کوي. او کنه اعمال د هغې مخالف دي نو بیا رحمتونه خو وریږي لیکن مونږ باندې به اثر نه کوي. لہذا دې میاشت کې بار بار زویما چې مونږ کم څه کم دې میاشت کې د ګناهونو نه ځان بچ کوو. مونږ د الله د رضا والا، د الله د خوښې والا، د پیغمبر علیه السلام د طریقې والا اعمال وکړو. او دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې حساب کتاب نشته. د الله قانون دا دی چې ته یو نیکي کوي الله تعالی لسو باندې بدلی، او ته یو نیکي کوي الله تبارک و تعالی 200 ته هغه رسوي. لیکن روزي کې دغه حساب نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. ابن آدم چې کوم یو عمل کې الله هغه بدلی په لسو باندې، لسو نه واخله 200 پورې. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. چا چې یو نیکي وکړله ځان سره یې اړله، الله به د هغې لس باندې بدلی ورکوي به وله. او مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. چې کوم خلق نیکیانې کوي، دغه مثال داسې دی گویا یو سړی یوه دانه وکري او هغې نه یو ټنټه راوخېږي، په هغې کې 2 وږي وي او هر وږي کې سل دانې وي. مطلب دا دی چې یوه نیکي الله په 200 باندې بدلی. لکه الله تبارک و تعالی فرمایي قال الله تعالی الا الصوم، سوا د روزې نه، فانه لي وانا اجزي به. دا روزه د ما لپاره نیولې ده او زه به د دې بدله الله تبارک و تعالی وایي چې زه ورکوم. او بل روایت وانا اجزا به، زه بخپله د دې بدله یم الله وایي. ولې؟ یدع شهوته وطعامه من اجلي. دا خپل شهوت، خپل خوراک کاکې زما د وجې نه پرېښی دی، د دې د وجې نه روژه ما دپاره ده، لهذا زه بدله ورکوم. یا د دې مثال دا دی، تشبیه الله ځکه ورکړه الا الصوم چې روژه ما لپاره ده. الله تبارک و تعالی د خوراک کاک نه پاک دی. نو انسان چې کله خوراک کاک پرېښده نو د یو قسم له مشابهت اختیار کړه الله تبارک و تعالی سره. دغه وجې نه الله فرمایي چې روژه ما لپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم.
یا فرشتو سره در صفت اختیار شو فرشتي دي خراس کاغ نه پاکي دي او فرشتي دي الله نه فرمانی نه کوي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې روزه دی ونی ولا دا مال پاره دا بدله به زرا کوما یا دا ځکه نو فرمایله الله تبارک وتعالى تاسو ګوره دنیا کې موز خلق غیر الله تم کوي سجده غیر الله ته کوي رکوع کوي د غیر الله په نوم باندې خیرات صدقات ور کوي د غیر الله په نوم باندې د بت په نوم باندې د بزرګ په نوم باندې ساوري علالي لیکن دا به تاسو نوي اورېدي چې دا چا د بت په نوم روزه ونیوله یا د بت په نوم باندې کوم دی د بزرګ په نوم باندې روزه ونیوله دا خالص د الله رضا لپاره نشي دغه وجه الله تبارک وتعالى فرمایي الا الصوم سوا د روزې نه روزه خالص ما لپاره ده لهذا زه به د هغې بدله ورکوم یا درې مطلب دا دی دنیا کې چې انسان چا تکلیف ورسي بل مسلمان ته د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالى د هغې بدله اخلي که دنیا کې د معاف نه کو نو د هغې سړي چې څومره نیکیانې دي دا نیکیانې به چا باندې د ظلم کړی دی چا ته تکلیف رسول دی بد ردې ویلي غیبت یې کړی دی هغه ته به میلاویږي تا مونځ دی ستا حج دی ستا زکات دی بل نیک اعمال دي دا به الله تبارک وتعالی ستا عملنامې نه واخلي هغه له به ورکړي لیکن روزه داسې عمل دی چې دا به الله د چا ګناه په بدلې کې دا ورکړي بل مسلمان نه به چا دای کې نه ورکړي بلکې دا به الله تبارک وتعالی فرمایي دا ما لپاره ده لهذا بدله به دغه انسان ته میلاویږي دا به بل چا ته به دا روزه دا په بدلې کې نه میلاویږي دا مطلب دی یا دا نسبت الله تبارک وتعالی د دې وجه وسنګ بیت الله کعبۃ الله دغه شان د الله تبارک وتعالی ځان ته روزه نسبت وکړو چې دا خالص مال لپاره ده او یا یو حدیث کې راځي چې روزه د ریا نه پاکه ده نور اعمالو کې ریا د ظاهري شکلونه دي زکات ورکوي زړه کې یو خبر راځي چې دا چې کوم دی دا زکات ورکومه دا صدقه ورکومه دا خیرات وکوم خلق وي دا ښه سړی دی سخي سړی دی مونځونه کوي زړه کې یو خبر راځي چې خلق وي دا نفلونو والا دی دی خو ډېر غټ چې کوم دی عبادت ګزار دی قرآن پاک تلاوت کې هر وخت خلق دا وایي چې دی خو غټ د قرآن پاک تلاوت کولو والا و جهاد کې خلق وي دی غټ مجاهد و بل یو عمل کوي نو زړه کې یو خبر راځي لیکن روزه پټه ده چا ته پته هم نه لګي چې دا د سړي روزه نیول که نه ده نیولې دغه وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې روزه خالص ما لپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم یا زه پخپله د دې بدله یم هغه بدله څه ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه روزهدار لپاره دوه خوشحالیانې دي یو د دې افطارۍ په ټایم کې او دویم کله چې الله سره ملاقات کوي افطاري روزانه افطارۍ ټایم کې دا هم خوشحالي ده ماښام چې نږدې کېږي انسان خوشحالېږي چې زه روژه یم اته اوموس خوشحالېږي دویم کله روژه ختمه شوله د روژې په اختتام باندې الله تبارک وتعالی د اختر ورځ را کړې ده خوشحالي معنا وکړه دا انسان لپاره دنیا کې خوشحالي ده د روژې په اختتام باندې یوه خوشحالي تاله را کړله د ورځې په اختتام باندې تاله یوه خوشحالي را کړله او بله خوشحالي دا ده چې کله ستا د زندګۍ اختتام وشو ته د رب مخې له لاړلې نو الله تبارک وتعالی به هلته کې تاله خوشحالي نصیب کوي او هغه خوشحالي دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې به اعلان کېږي د جنت یوه دروازه ده د هغې نوم دی ریان د هغې نه به صرف او صرف هغه روژهدار خلق دننه داخلېږي جنت ته او حدیث پاک کې دي لا يدخل منه احد غیرهم د روژهدارو نه علاوه دغه دروازې نه بل کس به جنت کې نه داخلېږي اعلان به وشي یقال اين الصائمون روژهدار خلق کوم ځای کې دی پاسئ فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد دا کوم روژهدار به راپاسي جنت کې به داخل شي او بیا به دروازه بند شي د روژهدارو نه علاوه بل څوک دغه دروازې نه داخلېږي نو معلومه ده چې دا د الله طرف نه د خوشحالي میلاویږي